د ټولنیزو شبکو پټ اړخونه. په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ د اړیکو او خبرو بڼه بشپړه بدله شوې ده. ټولنیزې شبکې چې یو وخت یوازې د ملګرو موندلو او ورځنیو حالاتو د شریکولو لپاره کارېدې، نن د سیاست، اقتصاد، فرهنګ، دین او حتی جګړې په ډګر کې د ستر ځواک په توګه راڅرګندې شوې دي. دا داسې یو وسیله ده چې د رڼا په څیر چټکه او د اور په څیر خپرېدونکې ده او په همدومره چټکۍ سره د زړونو او ذهنونو تر ژورو رسیږي. په مسلمانو ټولنو کې یې اغیزې لا ژورې دي. له یوې خوا د اسلامي ارزښتونو د خپرېدو وسیله ده او له بلې خوا د ایمان او اخلاقو د کمزوري کولو ستره او اسانه وسیله ده. نو دا مستند د ټولنیزو شبکو د پټو او ښکاره اغیزو یو ژور انځور وړاندې کوي. د سالم استعمال لارې، د فکر جګړې رښتینې څهرې، د اسلامي او ملي رسالت ادا کول، فرهنګي خوځښتونه او د تیرو 100 کلونو د تبلیغاتي جګړې افشا ده.